په میدان وردګ ولایت کې د افغاني سرې میاشتې له لوري دغه ولایت د مرکز او جرلیز ولسوالۍ له 250 سیلاب ځپلو کورنیو څخه نغدي مرستې وشوې. 2500 کورنۍ دي. په 2500 کورنۍ باندې په هره کورنۍ باندې 1500 افغانۍ ویشل کیږي او هغه د تاسو په مخ کې نن توزیع روانه ده توزیع کیږي. مرسته ترلاسه کوونکي خوښ وو خو غوښتنه یې کوله چې د دوی اساسي ستونزو ته رسیدنه وشي. مردمای دهقانکار هستیم. مقدار خیلی منطقه ما ضرر رسیده. امیال خانه خود ما را به سیل برده. به این پیسای کم چیز جارم نمیشه. من گذشته ډیر ضرر لیدلی، کورونه هم وران سوي، دیوالونه هم وران سوي. اول امارات اسلامي بیا له سرې میاشتې نه دا خواهش کوو چې موږ سره کومک وشي، نغدي کومک وشي، مالي هغه کومک وشي، مواد غذایي موږ سره وشي چې ډېر موږ په دغه کې زه خپل عملیات شوی یم په سیلاب کې زه شوم. وروستیو سیلابونو په میدان وردګ ولایت کې زیات شمېر کسانو ته درانه مالي او ځاني زیانونه واړول.